أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. دا سورة آل عمران 61 نمبر آیت مبارکہ صحیحہ تلاوت شوا. ومن حاجکا پچاچی جگڑا اکڑا تاسرا فیہ پدی حق کے من بعد ما جاک من العلم فداغنا چراغ لا تاتا من العلم فوها فقولوا نتورتو آیا تعالوا راشی ندعو ابناءنا چرا ابلو منگا ازامن خپلو وابناؤکم او زامن ستاسو ونسانا او خزی زمون ونساؤکم او خزی ستاسو وانفسنا او زانون اخپل وانفسکم او زانون استاسو ثم نبتهل بیا باجز وکو فنجعل لعنت الله نو بگردو لعنت الله علی الكاذبین پدروغ جنو. دی آیت کی مباہلت المجادلین فی الحق سوک چی پا حق کی جگڑے کیا آغوی سرا مباہل ذکر دا. سوک چی حق کی جگڑا کیا نو آغوی سرا مباہل ذکر دا. دی آیت تا د خیرو آیت ویا یعنی تو چاہتا دلائل اوے او آغا دلائل بانے قانع کی گنا او بیام را لگی او د حق نا انکار کیا نو بیا اغوی سرا مباہلہ کی گی او اغوی تا خیری پکار دی د دې لپاره چې خلق د گمراهی نه بچي. مباهله کی مقصد داوی چې زه په حق باندې يم نو په دې وجه باندې ځانو خیرو ته وړاندې کوم. که زه په حق باندې نه وې نو ما به خیرو ته ځان نه وړاندې کولی، خو چې زه خیرو ته ځان وړاندې کوم نو معلومیږي دا چې زه په حق باندې یم. کله چې صلح د حدیبیې وشوه نو بیا د نجرانو د نسواراو نه یو وفد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته راغې. نبی علیہ السلام راولګېدو د هغوی سره د عیسی علیہ السلام باره کې د هغوی سره مناظره وکړه. هغوی دا ویل چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلائل سره دا خبره ثابت کړه چې عیسی علیہ السلام د الله بنده دی او د هغه رسول و. خو سره د دوی نه دوی راولګېدل په دې باطل خبره باندې کلک ولاړو. نو الله رب العزت حکم راولېږو چې دوی سره مباهله وکړه. ان هذا له القصص الحق یقینا دا خامخا دا بیان دی رښتیا
وما من اله الا الله نشتره بلائق د عبادت ما سوا د الله نه وان الله یقینا الله له العزيز خامخا غالب الحكيم حکمتون والده فإن تولوا کچر دی مخواړوي فإن الله عليم یقینا الله په دې بالمفسدين په فسادیانو باندې. اللهم